یو 3 کسانو سفر باندې روانو او مخکې خلک داسې خانه بدوش غونې خلک وو نو چې کوم ځای به ورته اوبه میلاوي دي او ګیا به شنه او واښه به ورته میلاوېده هغې ځای ته بتلو نو دوی په دغې تکل باندې وتي وو چې د ځان دپاره څه علاقه څه ځای وګوري دې کې توپان راغی باران شو شپه ده دوی غر کې یو غار چې دی هغه ولیده هغې کې پناه واخیسته هغې ته وردن نه شو چې یاره دلته به شپه وکړو او سحر چې بیا باران بم بند شوي رڼا شوي وي بیا به د دې ځای نه وځو دې کې ډېر خطرناک توپان شروع شو او یو ګټ را ورغوښته او د دوی د غار دا خولې بنده کړه دا 3 واړه دننه ګیر شو اوس دوی اوس پسې کېږي خاپه دي پریشانه دي 3 واړه کېناستل مشوره کې ویې لکه داسې چل کو چې په دې خپل تیر وخت باندې سوچ وکړې که چېرې څه نیکي م کړي چې هغه نیکي الله پاک ته رامخې ته کړو او د هغې نیکۍ په ذریعه د الله نه سوال چې دی دا وکړو 3 واړه ناست دي هغه یو پکې دا خبره وکړله چې زمونږ رشته داره وه خپله م وه زما د هغې سره مینه او محبت و یو ورځ هغه ما مجبوره کړله او موږ د ګناه اراده وکړه چې کله موږ په ګناه کې مبتلا کېدو دغه ټیم کې ما باندې د الله یاره راله د الله خوف را باندې راغی ما هغه ګناه پرېښودو نو یا الله کو دا کار ما ستا د رضا دپاره کړی وي او ستا د یرې د وجې م کړي الله د دې عمل د وجې نه زمونږ نه دا ګټ چې دی هغه لرې کړي ده دا خپل سوال وکړو هغه ګټ چې دی معمولی جدا شو هغه بل سوال کی خپل نیک عمل وړاندې کی وی زما مور پلارو زما والدینو ما به د هغوی ډېر زیات خدمت به مې کاو د هغوی به مې مخ ملازه کوله ګډې بیزې به مې مسرولې ماښام چې به رالم د هغوی خدمت به مې وکړو هغوی له به مې پی ورکړل هغوی به مې اوده کړل د هغې نه وروسته به مې خپل ځان بیا سنباله او خپل بچي د هغې سنبالښ به مې کاو وی یو ورځ ما باندې ناوخته شو یو ورځ زه لیټ رالم ناوخته رالم زما مور پلار چې دی هغه اوده و زه ډېر زیات خفه شوم چې مور پلار خو مې وږي اوده شوي دي بچي مې م وږي دي هغوی راته جاړي خو ما چې کله هغه پیغه لسی وغیره هغه تیار کړل د مور پلار سر ته ودرېدم هغه لوښې مې نیولې دي چې اوس به دوی را بیدار شي اوس به را بیدار شي بچي مې جاړي هغوی ته مې اړو توجه نه ده کړی دې کې سحر شو زما د مور پلار سترګې وغړېدلې وې بچیه بیګا راسې ته دغه شانتې ولاړې مې چې آو زه لیټ شوي ما ناوخته رالم تاسو اوده شوي وې دا لوښې مې دقه شان نیولې مې چې سټې مې مور پلار راویښ شي دا لوښې به ورله ورکومه وی زما مور پلار هغه پی سحر اوسکل ما ته ډېرې دعاګانې وکړې نو وی الله که دا عمل تا ته قبول شوي او تا ته دا عمل خوښ شوي الله د دې عمل د وجې نه زموږ نه دا ګټ چې دی هغه لرې کړي هغه ګټ وي نورم کولاو شو نو د والدینو هم حقوق شته خو دا ستاسو چې کوم الواد دی د دې در باندې هم حق شته د خپل الواد حق ادا کې هغوی له ښکلی نوم کېدی د هغوی صحیح تربیت وکړې
هغوی ته ښایسته اخلاق وښیې، هغوی ته قرآن وښیې، هغوی ته علم چې دی دا ورته وښیې، هغوی په صحیح لار باندې راولې. خپل الواد د خپل منګولې د لاس او د خپل وجود د لاندې کې په هغې باندې خپل لاس چې دی د پاسه ساتئ چې ستاسو د الواد چېرته خراب درنه نشي. د هغې چې ستاسو سره کم حقوق وابسته دي هغه ورله پوره کړئ. مسافري چې په خپل الواد کوئ په مقدار یې پې کوئ چې بچیه دوره ټیم مسافري کوه بیا دې د خپلو بچو خواله راځه. نو د خپل الواد خیال ساتئ. د هغوی چې په کور کې څه دي د هغوی به بچي د هغوی به ښځئ د هغې خیال ساتئ. ځکه ستا بچې ستا دپاره او د خپلو بچو دپاره مسافري مزدوري کي، دلته چې د هغه نه څه پاتې شوي دي د هغې به هم ته خیال ساتئ. د هغه ښځه ده د هغې به خیال ساتئ، د هغه بچي دي د هغې به خیال ساتئ، د هغه د جوړې جامې به خیال ساتئ، د هغه د الواد د هغه د تربیت د هغې به خیال ساتئ. داسې به نه کوې چې بچیه دوره راولېږه دوره راولېږه، نن دوره پکار دي نن دوره پکار دي، ابد لم رالیږي خو د هغه چې څه دي د هغې به هم خیال ساتئ. نو دویمه خبره هغې نوجوان دا د الله مخې ته پیش کړه. هغه دریم څه وي؟ هغه دریم وي یا الله زما سره یو مزدور هغه به مزدوري کوله، نو چې کله د هغه د دیاړی ټیم پوره شو نو ما ورله پیسې ورکړې، هغه په هغې باندې خفه و چې دا کمې دي. پوره وی خو د هغه ضرورت زیات و، زما نه ډېرې غوښتې زما سره وی نه، بهرحال هغه زما نه دقه شانتې لاړو خفه. د هغه پیسې په هغې باندې ما دانې واغستې، هغه مې ورله پټي کې وکرلې او هغې به نورې نورې دانې کولې، په هغې مې له یو قسم تجارت شروع کړو د هغه په هغې پیسو باندې. په دې کې ډېر وخت تیر شو. هغه کس راغی او ما ته یې وي چې زه خو رالم اوسو ضرورت مې دي زما هغه کمې پیسې راکړه خو رایې که. وی ما چې د هغه په پیسو باندې څه ګټلي وو، وی ما ورته وی چې دا څه تا ته په نظر باندې راځي دا ټول ستا دي، دا اله د ځان مخې کوئ ځه. ما ته یې وی چې ته زما پورې ټوکې کې کو، مخکې د لاله دورې روپۍ نه راکولې او اوس راته دا هر څه د مخې کې. وی ما ورته ووی چې دا ستا هغه پیسې دي، ستا په هغې لږو پیسو باندې ما دا کار شروع کړی، ما پې تجارت شروع کړی، دا ستا هغې پیسو چې دی هغه ګټلي دي، دا څه چې دي دا هر څه سره چې دی هغه ستا دي وړی د ځان سره. نو یا الله که دا کار ما ستا د رضا دپاره چې دی هغه کړي، ستا د یرې د وجې مې کړي، الله دا لار مونږ ته چې دی هغه کولاو کړي. نو روایاتو کې راځي چې هغه ګټ الله تبارک وتعالی د هغې غار نه لرې کو او د هغې نوجوانانو هغه لار چې دی هغه آزاده شو. نورونو خبره مې دې پورې کوله چې کله د الله یره د انسان زړه ته راله او خوف دا د زړه ته کوز شو، هر ټیم کې به بیا ستا الله مخې ته وي، بیا به ته چېرته غلط کار ونه کړې.